بسم الله الرحمن الرحیم. په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې تاسو ته په هراله او ستړي مشي ویم. ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته وکیبلری کوم، یعنی په دې کلاس کې ما تاسو لپاره ډیر مهم ټکي راوړي دي. کو چرته تاسو دا زده کړئ نو دا به تاسو د انګلیسي په فلوئنسي کې، یعنی تاسو به بیا یو روان انګلیش ویلو کې به تاسو سره دا ډیر زیات مدد کوي. کو چرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ، او که په چینل باندې نوی سئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکه کړئ، ځکه چې کو چرته اوس نه هغو دا ټکي زده کړي نو د هغو انګلیسي به په روان وخت کې ډیره زیاته مضبوطه وي. راځئ چې خپل نننی کلاس اوس شروع کړو. پیلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ویسیلیټ. ویسیلیټ څه ته وایي؟ خالي ځای ته، یعنی یو خالي ځای ته موږ څه شی ویلی شو په انګلیش کې؟ ویسیلیټ. کو چرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ویسیلیټ څه ته وایي، تاسو به ورته وایئ چې خالي ځای ته، یعنی هغه ځای چې په هغې کې څه نه وي. سټنټ ډېر وخت. ډېر وخت دپاره موږ څه استعمالولی شو؟ سټنټ. الیویټ کمول. الیویټ څه ته وایي؟ کمولو ته، یعنی که چېرته تاسو سره یو څیز درسئ او تاسو له هغې نه یو څیز کم کوئ نو دغې ته موږ څه ویلی شو؟ الیویټ، یعنی کمول. کویک. کویک څه ته وایي؟ دوکې ته، یعنی که چېرته تاسو له څوک دوکه درکړي، تاسو سره مطلب یا تاسو یو کس له دوکه ورکئ نو دې ته به موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو کویک. دې ته موږ چیټ هم ویلی شو، دې ته موږ ډاج هم ویلی شو، خو کویک چې کوم ټکی دی دا ډېر زیات مهم دی، یعنی ډېر ښه ټکی دی. که چېرته تاسو دا زده کړئ نو دا د انګلیسۍ یو داسې ټکی دی چې مطلب ماډرن وخت کې موږ استعمالوو. بلیبر وهل، یعنی یو څیز وهلو ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ بلیبر. دې دپاره په انګلیسۍ کې نور هم ډېر ټکي استعمالیږي، خو تاسو دا زده کړئ دا ډېر زیات مهم دي. نو بلیبر څه ته وایي؟ وهل. اراډ. اراډ څه ته وایي؟ خراب، یعنی موږ یې لکه دا څیز خراب دی، یعنی د کار نه دی، په کار نه راځي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ اراډ. افنډ خفه کول، یعنی یو کس خفه کول یا مطلب یو کس ته مطلب تکلیف، ضرر، خفګان ورسول، دې ته موږ څه ویلی شو؟ افنډ. کرټل. کرټل څه ته وایي؟ بندیز لګولو ته، یعنی په یو څیز باندې بندیز لګولو ته موږ څه ویلی شو؟ کرټل. یعنی موږ چې دا څیز ټیک نه دی، دا څیز دې بند کړی شي نو دې ته موږ په انګلیسۍ کې څه ویلی شو؟ کرټل. بیسټیل. بیسټیل موږ څه ته وایي؟ خوشحال. هلکه موږ دا کس ډېر خوشحاله دی یا مطلب ډېر ښه دی نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو بیسټیل. میګر. میګر څه ته وایي؟ لږ. هلکه موږ دا څیز ډېر لږ دی، یعنی په لیټل اماونټ کې دی یا مطلب سمال اماونټ دی نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو میګر، یعنی لږه. موږ دا څیز ډېر زیات لږ دی نو د لږ دپاره به موږ څه استعمالو په انګلیش کې؟ میګر. نور هم ډېر ټکي دي خو میګر چې کومه دی دا موږ سره یو ښه ټکی دی. پینلټي جرمانه. پینلټي اوس څه ته وایي؟ پینلټي چې کومه دی دا موږ جرمانې ته وایي. دا اوس هغه ټیم کې مطلب په انسان باندې لګي، تاسو به لیدلي اکثر په روډ باندې چې کوم کس ګاډی چلوي او هغه نه کومه غلطي وشي، یا په نورو ځایونو کې هم چې کومه غلطي وشي او په هغه باندې کومه جرمانه ولي، یعنې چې لکه دومره پیسې به ته اوس ورکړې یا دا څیز به ته اوس ورکړې، دې ته په انګلیسي ویلی شو پینلټي. ټیبو. ټیبو ته منع ګرځول. اوس مطلب په ملک کې چې کوم ګټه شوړل یا نور چې کوم کارونه دي موږ یې چې هلکه دا منع ګرځول دي، یعنې دا څیز منع دی نو دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیش کې؟ ټیبو، یعنې منع ګرځول چې نه دی دا به نه کېږي. لایبیلیس آزاد. هلکه موږ دا څیز آزاد دی نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ لایبیلیس، یعنې دې ته موږ لیبرل هم ویلی شو. بلیټرز بېعزتي. بېعزتۍ ته په انګلیش کې موږ څه ویلی شو؟ بلیټرز. بېعزتي خو به تاسو پیژنئ چې اوس مطلب یو کس وي او ته هغه بېعزتي وکړې، هغه باندې غصې وکړې د خلکو په مخ کې نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ بلیټرز. دې ته موږ په انګلیش کې بل هم یو ټکی وایي انسلټ. INSULT انسلټ، یعنې دې ته موږ څه ویلی شو؟ بېعزتي. که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې بېعزتۍ ته په انګلیش کې څه وایي نو تاسو به ورته وایئ بلیټرز اینډ انسلټ. انسلټ هم ورته ویلی شو او بلیټرز هم ورته ویلی شو. بینیولنټ. بینیولنټ څه ته وایي؟ دا وایي مفید ته. موږ ویل که دا څیز ډېر اهم دی، ډېر مهم دی نو دې ته به موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ بینیولنټ. سرکمونټ. سرکمونټ څه ته وایي؟
دې ته موږ وی ګیرول، یعنی یو سیز ګیرولو ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ سرکمونټ. یعنی موږ یا لکه دا سیز ګیر کوي یا مطلب یو سیز ګیرول، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ سرکمونټ. کویلیشن یو کېدل. کویلیشن څه ته وی؟ دې ته موږ وی یو کېدل، یعنی اوس مطلب یو اتفاق کول یا را یو ځای کېدل، دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ کویلیشن. لیمنټیبل مطلب دې ته موږ څه ویلی شو؟ لیمنټیبل چې کومه ده دې ته موږ وی بره یا خراب، مطلب تاسو ورته دواړه استعمالولی شئ. یعنی لیمنټیبل چې کومه ده، لیمنټ چې کومه ده دا په یو څیز باندې مطلب افسوس یا مطلب د دک خفګان اظهار کولو ته مطلب موږ لیمنټ استعمالولی شو، خو لیمنټیبل چې کومه ده بره موږ خراب. سرکازم طنز. سرکازم چې کومه ده دا طنز ته وي. ها دا کم طنز ته وي چې ته اوس مطلب یو کس د پاره لګی شي، مطلب یا تاسو به په شاعرۍ کې لیدلي مطلب په ډېرو څیزونو باندې طنز کړی، اوس مطلب بس یې که نه په هغې باندې مطلب 300 کسان به نښتي، نو په دې باندې چې کوم دا نظمونه لیکلي دي په کتابونو کې، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ سرکازم، یعنی طنز. یو کس وی چې هلکه دا خو ډېر تکړه کس دی، یو نالیقه خراب کس وي او ته وایې چې نه مړه دا خو ډېر زیات غټ کس دی، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ سرکازم. دې ته موږ سټایر هم ویلی شو. پامپس لوی شان والا. هلکه موږ دا کس د لوی شان والا دی یا مطلب ډېر ښه کس دی، نو دې لپاره موږ څه استعمالولی شو؟ پامپس. یعنی پامپس موږ د دې لپاره هم استعمالولی شو موږ چې هلکه دی یو ډېر ښه کار وکړو، موږ وی هی ډن ا پامپس ورک. انټیټي. انټیټي څه ته وي؟ هستی ته. یعنی یو غټ کس دپاره موږ څه استعمالولی شو په انګلیش کې؟ انټیټي. هلکه موږ دا ډېره زیاته غټه هستي ده، نو دې لپاره به موږ څه استعمالولی شو؟ انټیټي یعنی هستی. لیویټیټ په هوا کې اوچتول. یعنی یو څیز په هوا کې اوچتولو لپاره موږ څه استعمالولی شو؟ دې لپاره موږ استعمالولی شو لیویټیټ یعنی په هوا کې اوچتول. لیوډ ذلیل. یعنی یو کس ذلیل ته موږ مطلب په سمپل په دغه کې څه وي؟ ذلیل څه ته وي؟ یعنی یو کس مطلب چې کم کار کوي په هغې کې برکت نه وي، مطلب هر ټایم کې مطلب په ټینشنونو کې تکلیفونو کې، دې لپاره موږ څه استعمالول شو؟ لیوډ یعنی ذلیل. سنګپراید سکون. سنګپراید موږ څه ته وي؟ سنګپراید چې کومه دی موږ سکون ته وي، آرام ته وي، یعنی هغې لپاره موږ استعمالولی شو. اوس مطلب موږ وي چې لکه دا ډېر سنګپراید کس دی، سنګپراید پرسن دی، نو هغه کس چې مطلب کم ډېر په آرام سره ژوند تېروي، کم ډېر په سکون کې خوشحالۍ کې ژوند تېروي، نو دغه کس دپاره به موږ څه استعمالو؟ سنګپراید. پوسټر. پوسټر څه ته وي؟ پالنې ته. ها پالنه اوس څه ته وي؟ پالنه هغې ته وي چې تاسو سره په کور کې مطلب یو ځناور خو هم درسئ، تاسو هغې ته خوراک، اوبه، ایوریتینګ ورله مطلب پوره کوئ او تاسو هغه له ورکوئ، نو دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیش کې؟ پوسټر. یعنی د دې پالنه کوي، لوک آفټر کوي. تاسو به دا خو هم کتلي پوسټر مدر. پوسټر مدر موږ څه ته وي؟ پوسټر مدر موږ هغې ته وي کومه ښځه چې د یو پردي کس له مطلب پی ورکړي، د هغه چې کوم تربیت وکړي، دې لپاره موږ څه استعمالو؟ پوسټر مدر. یعنی پوسټر څه ته وي؟ پالنې ته. سینکټم. سینکټم څه ته وي؟ دا وي مقدس ځای ته، یعنی هغه ځای ته وي چې کوم ځای ډېر زیات پاکي، یعنی جومات چې کومه دی دا اوس مطلب یو مقدس ځای موږ سراسر دی، نو دې لپاره به موږ په انګلیسۍ کې کوم وړ استعمالو؟ دې لپاره به موږ دا وړ استعمالو سینکټم، یعنی مقدس ځای، یعنی ډېر زیات پاک ځای. لیکس بې پروا. موږ لکه دا کس ډېر زیات بې پروا دی، نو دې لپاره موږ په انګلیش کې څه استعمالو؟ لیکس. یعنی چې د یو کس سره مطلب د یو څیز په باره کې هېڅ پروا نه، هغه وایي چې بس څه وشي مړه کېږي به، نو دې لپاره به موږ په انګلیسۍ کې کوم ټکي استعمالو؟ لیکس بې پروا. کارډینل مهم. هلکه موږ دا څیز ډېر زیات مهم دی، نو د دې لپاره به موږ په انګلیسۍ کې کوم ټکي استعمالو؟ کارډینل یعنی ډېر زیات مهم. ډیسټیټیوټ کنګال. ډیسټیټیوټ څه ته وي؟ کنګال ته وي، یعنی موږ وایو چې مطلب هېڅ هم نشته. ښه ډیسټیټیوټ موږ د غریب کس دپاره هم استعمالولی شو، ځکه چې هغه هم د روپو نه کنګالي، یعنی په جب کې ورسه یو روپۍ نه وي که نه، مطلب یا یو څیز موږ یاد کړو، هلکه موږ چې هلکه په دې لوټه کې اوبه شته، ته وایې چې هلکه دا خو کنګال دی. ډیسټیټیوټ یعنی دا خو بلکل د اوبو نه خالي ده، نو ډیسټیټیوټ موږ د هغه څیز دپاره استعمالولی شو چې کنګال، چې په هغې کې بلکل څه نه وي، یعنی که یو کس سره روپۍ نه وي، هغې لپاره موږ ډیسټیټیوټ استعمالولی شو. ایونټس ښکاره کول. ایونټس چې کومه دی مطلب یو څیز ډسپلی کول.
دې ته موږ ډسپلی هم وایي DISPLAY ډسپلی چې هم دی کوم یو څیز ښکاره کول یعنې ته اوس مطلب تا کې یو ټیلنټ دی او ته هغه خلکو ته ښکاره کړې نو دې لپاره موږ په انګلیسۍ کې استعمالو ایونټس او دې لپاره موږ خو ډسپلی هم استعمالولی شو دې لپاره نور هم ډېر ټکي دي شو هم ورته استعمالولی شو خو بهرحال ایونټس چې کومه دی دا تاسو زده کړئ دا د انګلیسۍ د زده کولو لپاره ډېر زیات مهم دی ملګرو دا زمونږ نننی کلاس زه امید کوم چې انشاءالله تاسو به د دې کلاس نه ډېره زیاته پیدا اخیستي ځکه چې په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره ډېر مهم ټکي راغونډ کړي ما ویل چې مطلب تاسو دا ټکي زده کړئ لږ شانته معمولي ګران هم دي خو ډېر زیات مهم هم دي نو زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېره زیاته زده کړه کړئ کو چېرته تاسو ته په څه قسمه څیز کې مسلې تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ انشاءالله موږ به تاسو ته په هغه ټاپک باندې کلاس راوړو او ستاسو چې کوم کنفیوژن دی هغه به موږ لرې کوو ملګرو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر ډېر خیال ساتئ د الله په امان